د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده راکروغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاسي یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د مورې ته مې زړه کې د ناول له 8مې برخې سره حاضر شو. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. یو دم خاموشي شوه، بازو یې کش کړ خالي و. خلکو کوهي ته سر ورټیټ کړ، څوک نه ښکارېدل. غږ یې کړل، ارمانه و ارمانه. هغه د کوهي خوشبويي واخیسته او غره کې کړ. چغه مې کړه، ګل لالا څه شوې؟ ولې دې زما خبره ونه منله؟ ولې د ولاړو کسانو ګریوانونه مې کش کړل؟ ژر کوئ، زما ارمان پیدا کړئ. چیغو مې زور واخیست. ژر کوئ، هغه له کوهي راوباسئ. ای ظالمانو، له څو میاشتو مې یوازې نه پرېښود چې ده به د کوهي خوشبويي ده راته، او تاسو په نیم ساعت کې له ما خوږ ورور د تل لپاره بیل کړ. د غاړې کمیس یې ما سره پاتې شو او په ژړا ژړا کور ته لاړم. مور مې زما ژړا واورېده، ژر له کوټې راووته او ویې ویل، څه وشو زویه؟ ولې ژاړې؟ مورې، د زوی کمیس دې واخله، هغه په کوهي کې ولوېد. مور مې په سینه لاس کېښود، لنډو کلکو سلګو ونیول او کېناسته. خدایه خیر، زما زوی کوهي ته ولوېد، دا څه وایې یاسره؟ په چغو شوه، ارمانه بچیا څه شوي؟ راشه ځوانې مرګه، جامې مې درته اوتو کړي. هغه دې ولې پرېښودې؟ راشه کنه، کالي دې واغونده. و زویه، تا خو ویل چې زر راځم. څه شوې؟ ای ژر راتلونکیه، زه دې چاته پرېښودم؟ څنګه دې له کوهي راوباسم زوی جانه؟ ای خلکو، څوک شته چې زما زوی وژغوري، زما ګلاب له کوهي راوباسي؟ اخ، د مور سلګۍ چې رایادې شي، په سر مې چته و لاندې ځمکه نه وي. په سر یې خاورې واچولې. ژر مې له لاسو ونیول او ومې ویل، بس مور جانې بس، په سر خاورې مه بادوه، پاس الله تعالی دې خیر کړي. ته نور مه ژاړه، زما خو دې زړه سوری سوری کړ. هیله کوم بس که مور جانې. عاقب او حمید چې خبر شول، لکه د لیونو په چغو شول. ومې ویل، په خوله لاس کېږدئ، دعاوې وکړئ، هغه په کوهي کې لوېدلی. صبر ولرئ، کېدای شي ژوندی وي. زما یې هېڅ ونه منل. په زړه یې ستي ستي کړم. ارمان رښتیا ویل، د ګور شپه په کور نه کېږي. د سهار 8 نه تر مازدیګره 4 بجو پورې په کوهي کې غایب و. کله چې ګاز اچوونکی سړی مو راوست، هغه لومړی په توبو شو. بیا یې وویل، دا څنګه کوهی دی چې اوبه یې خوټېږي؟ وروسته له هغې ورښکته شو، ځینې کونډې ورسره وې. هغه یې په اوبو کې یوه او بله خوا وګرځولې، خو څه ونه شول. نقاب یې واچوه او ورغوټه شو. شیبه په اوبو کې ورک و. اخر یې یوه کونډه د ارمان په ځیر پیراني کې ونښته. پورته یې راکش کړ. سړي چیغه کړه، هلک مې پیدا کړ. ژر یې بیرون راوویست. کتل مو چې د ښي لاس رګ یې خوځېده. په تادۍ سره مو شیرپاو هسپتال ته ورسوه. هغه رګ یې هم ودرېد. په کور کې نه وي، زه له کوره درته ګور ته راغلم. علي د پاسه یو څه اوښکې مې ډالۍ راوړې. ارمان خپل ارمانونه له ځان سره علي څنګ ته یوړل. زموږ د سره تاج په حق ورسېد.
ارمان او مور مو په خپلو کې یو بل ته وصیت کړی و که له موږ څخه هر یو مخکې وفات شو نو د هغه مړی به خپل وطن ته وړو. ګاونډیانو ویل ستاسو غریبي د ارمان همدلته خاورو ته وسپارئ. خو مور مو ونه منله او ویې ویل ما له زوی سره ژمنه کړې چې هغه به خپل وطن ته وړمه که څه هم ډېره پوره وړې وم. مګر مور مو خپله ژمنه پوره کړه او د تورخم په زنځیر ور واوښته. د ارمان په څېره مسکا خپره وه. مور مو ویل وګورئ زما ګلاب خاندي، هغه خوښ ښکاري. ما یې ژمنه پوره کړه. سترګو کې یې اوښکې ډنډ شو او زیاته یې کړه خو زویه زه تا غواړم، پاسه زویه پاسه. ژر مې د مور له غاړې لاس تاو کړ. اخ مورې بس کړه، نور نو مه ژاړه. د ارمان مسکا ورکه شوه. له خولې یې سرې وینې ووتې او سپین کفن یې په وینې سور شو. چې کله ورسېدو قبر یې تیار و. هغه مو خاورو ته وسپاره، ټول ترې لاړل. زه لګیا شوم په قبر مې ورته سپینې تیږې کېښودې. په خبرو شوم ورته ګل لاله ته خو د مړ کېدو نه وې، څنګه دې یوازې پرېښودم؟ تا خو ویل چې ښوونځی در باندې وایم، خو زه ستا بېلتون نشم زغملی. حمید راغی په اوږه یې راته لاس کېښود. ای وروره په دې سره خو ته هغه نور هم عذاب ورکوي. پاسه چې ځو دیرې ته. له هغه سره لاړم. کلیوال فاتحې ته تلل او راتلل. شین اسمان په تورو وریځو پټ شو. نری نری باران شروع شو. یو بل سره وغږېدو چې د ناستې ځای چیرته پیدا کړو. ناڅاپه څلی پړک وهل. باران په شیبو شو. میلمانه نه ایسارېدل، څه لاړل خپلو کورونو ته او څه یې پاتې شو. شپه راغله او ورپسې سبا شو. سبا نری ته ټول سره ناست وو. مور مو سبا نری نه کوه، ورته په زارۍ شو. مورې که ته څه ونه خورې نو موږ یې هم نه خورو. هغې ویل زړه ته مې نه کېږي. حمید راغه کړل عاقبه ورشه له دوکانه ورته یو څه راوړه. مور مو په غوسه شوه کله مې څه خوړلي نه دي، خوراک څه چې هېڅ شی هم نشم کولی. یو ما سره راځئ چې د ارمان څنګ ته ورځم. ما بد خوب لیدلی. هغه د قبر په یو کونج کې ناست وي او ګیله یې رانه وکړله. ویل یې مورې ته ارام خوب کوي او زه ټوله شپه په ناسته تېروم. زما زړه ناارامه دی، مهال ته ورسوئ. مړی مو له ستوني نه تېرېدله. ټولو حرکت وکړ. چې ورسېدو مور مو په بیړه د هغه قبر ته ځان ورساوه. د بېګاني باران له امله یې قبر ښکته شوی و. بیلچه مو راوړله او جوړ مو کړ. مور مو په شنخته لاس کېښود. زما ځواني مرګه زویه، ټوله شپه دې په ویښه تېره کړې. ما وبخه زوی جانه، ته باور وکړه ما هم خوب نه دی کړی. ته مې له لاسه ورکړی. ووایه څنګه خوب وکړم؟ څنګ ته یې ورلنډ شوم. په سلګیو مې وویل وا مورې ته څومره عظیمه کلمه یې، ته نعمت یې، ته یوازینۍ ځمکنۍ ملایکه یې. ته زامن په خوب کې وینې، په هغه چې سخته راشي نو له تا آرام لاړ شي. قربان دې شم مورجانې، زما عمر دې هم ستا شي. په خوله یې راته لاس کېښود. چوپ شه زویه داسې مه وایه، زما عمر دې هم ستا شي. سلګو یې ونیوله او ژړا یې زور واخیست. ارمانه په ژوندون دې مړه کړمه، ولې کوهي ته ورتللې؟ ته د عالیې په مړینې دومره خفه شوې چې زه دې له یاده وویستم. زار دې شم مورجانې مه ژاړه، خپلې اوښکې نورې مه تویوه، راځه چې کور ته ځو. وه خدایه، هغه چې ګرځي د جنت په تمه ځان کړوي،
زما جنت زما د مور په یوه خندا کې پروت دی. میندې همیشه د اولاد په غم کې کړیږي، خو بد عمل اولاد د مور په څېره کې اوښکې پیدا کوي. څو ورځې وروسته بېرته هغه ځای ته لاړو کوم کې چې موږ ارمان له لاسه ورکړی و. په هغه کوهي مې سترګې رڼې شوې. یوه شېبه د ارمان په ځای کېناستم. نه مې غوښتل چې وژړم، خو زړه مې خپله ځان سپک کړ. حمید راغی، ویې ویل راځه یو ځل علي دوی کره لاړ شو. لږه شېبه کور کې تم شوم او بیا مو حرکت وکړ. په هغه کوڅه کې چې د ارمان د راتلو چیغه کېده، هی ارمان ماما راغی، ارمان ماما راغی. خو نن هغه کوڅه کې هم پوره خاموشي خپره وه. نن خوشحال هم نه و. د هغه کورنۍ هغوی له هغه ځایه کډه کړې وه. هغوی لرې لاړل، غوښتل یې د دوو مینانو یادونه هېرې کړي، خو داسې چیرې تشونې وه. ارمان او عالیه د خلکو په زړونو کې ول. په هغې کوڅه کې د خوښۍ احساس مړ و. یوازې ارمان او عالیه د هغوی د مینې ژوندۍ کیسه وه. 12 کلن حمیدالله چې په بټۍ کې شپه ورځ کار کوو، خو ما واقع د بټۍ دروند کار نه شوی کولی. په لارو کوڅو کې مو کاغذونه راټولول، له سهاره ترې ماښامه ګرځېدو. چې کله به مو کاغذونه خرڅ کړل 8 روپۍ کېدلې. بیا به مو هغه مورجانې ته ورکولې او هغې به هم جمع کولې. د میاشتې په آخر کې مو دغه پیسې هغوی ته ورکولې او له چا به چې پوروړي وو. د ټیکهدار 80,000 روپۍ پور پر موږ جوړ شوی و. په دغو پیسو کې له ده سره ګرو پاتې و او تل به ځورېدو چې د ده پور به کله خلاصېږي، تر څو خپل وطن ته ترې لاړ شو. تقریبا په 2 کلونو کې د ده نیمایي پیسې خلاصې شوې. حمید مور ته ویل مورجانې غواړم اسیر او عقیم دواړه په ښوونځي کې داخل کړم، ستا څنګه خوښه ده؟ هغې ویل زویه اوس د کور هر غړی تا پورې تړلی دی، څه چې درته ښه ښکاري هماغه کوه، ځکه زما ذهن سم کار نه کوي. حمید چې څه ویلي و په بله ورځ یې هماغه وکړل. موږ دواړه یې په ښوونځي کې داخل کړو. ورو ورو مو هم د خښتو چل زده کړ او حمید سره یو ځای سهار وختي کله 2 او کله هم 3 بجې پاڅېدو. تر 6 بجو پورې به مو خښتې جوړولې. وروسته له هغې به په 7 بجو ښوونځي ته تللو. له ځان سره به مې دعا کوله چې یا الله داسې څه راته وښیه چې مور ته مې خوښې پرې وبښم. څنګ ته یې ورغلم او ومې ویل مورې زه غواړم چې تا خوشحاله وګورم، ستا د خوښیو لپاره څه کولی شم؟ هغې ویل تعلیم. په سترګو مورې نور ووایه، هغه به وروسته درته ووایم. ښه سمه ده. په هر لمانځه کې به مې دغه دعا وه، یا الله داسې کار را باندې وکړه چې د مور لپاره مې د خوښۍ مصدر شه. د هرې کامیابۍ تر شا د چا لاس وي، خو زما تر شا د مور دعا وه چې په نتیجه کې د خپل ټولګي اول نمره شوم. زموږ معلمې چې له مینې مور ته مس ویل ډالۍ یې راکړه، له خوښۍ په خپلو جامو کې نه ځایېدم. هغې مې کور ته یوړه او له وره مې چیغه کړه مورجانې مبارک شه، زه اول نمره شوم. هغې په حیرانتیا وویل رښتیا وایې زویه؟ هو مورجانې. ښکلې کړم او بیا یې سینې پورې ونیولم او د الله تعالی شکر یې ادا کړ. عاقب خپلو نمرو ته خفه و. مور مې ورغږ کړل عاقبه زویه دلته راشه، ولې خفه یې؟ هغه ویل هیڅ، کومه خبره نه ده مورې، مه خفه کېږه زویه جانه، که کامیابي غواړې له ناکامیو زده کړه، انشاءالله بریالی به یې. عاقب وویل یو ځای به سره کېنو، څه چې زما یاد دي هغه به له تا سره شریکوم. پلار ته مې پام شو
هغه تریو راکتل ځکه چې په لاسو کې مو د ښوونځي کتابونه وه. په غوسه راغی. ما چې دومره تعلیم کړی څه مې ترلاسه کړل چې اوس تاسې هم ملا تړلې. مړه خپل کار کوئ، خورئ او څښئ، ښوونځی په درد نه خوري. عاقب وویل پلار جانه نن یې په ښوونځي کې اسیرې ته ډالۍ ورکړې، یوه بکسه، 2 کتابچې ورسره، قلمونه او ټولو ټولګیوال ورته چکچکې هم وکړلې. پلار مې په عاقب غوسه شو. چوپ، ډالۍ دی او چکچکې دي. د ډېرې ویرې ژر د حمید څنګ ته ورغلو. هغه په کار بوخت و. ومې ویل څنګه ژر راغلی، ډوډۍ مو خوړلې؟ عاقب ورته وویل نه، پلار جان راته په قهر و، زموږ په تعلیم ناخوښ دی. ویل یې حمید سره کار کوئ، ښوونځی په درد نه خوري. حمید وویل خیر دی، په پټه ورځئ. همداسې مو وکړل. نور به په پټه تلو، چې پلار به مو ولید ژر به ترې وتښتېدو. چې کله به یې ګیر کړلو، لومړی به یې بد رد وویل او بیا به یې تر خپله وسه ووهلو. موږ نور عادت شوي وو. د پلار مینه خو لرې خبره ده. داسې وخت مو نه یادېږي چې موږ ته به یو جوړ کالي او هم یو جوړ څپلکې اخیستې وي. که څه هم پلار مو رواني تکلیف درلود، خو بیا هم د شکر ځای و چې هغه له موږ سره و. تر ډېرې مودې ښوونځي ته به پټه تلو. د وخت په تېرېدو سره مو نور هېر کړي وو چې پلار به مو غوسه کېږي. د امتحان لپاره مو چمتووالی نیوه. زه لاړم دوکان ته. سپینې ورقې په کار وې. بېرته چې راتللم وایي چې له چا ډېر وېرېږي، هغه دې بار بار مخې ته راځي. پلار مې یاد کړ. هغه بیا عاقب ګیر کړی و. په خوش کې ورته ویل ته بیا ښوونځي ته ځې؟ د عاقب رنګ ولوت. بیچاره نه یې د تېښتې لاره ورکه کړې وه. څو څپېړې په مخ ووهه. ژر دیوالت تر څنګ پټ شوم. هغه په ژړا د حمید څنګ ته ورغی. زه هم په پټه پټه لاړم. حمید چې عاقب ولید ډېر خوابدی شو او ویې ویل خیر دی وروره مه ژړه، هغه په خپل هوش نه دی. موږ به صبر ورلرو، الله تعالی به یې ښه کړي. تاسې کور ته لاړ چې زه هم درځم. موږ حرکت وکړ. په عاقب مې زړه ډېر دردېده. نور مې څه یاد نه وه. خو دا مې ویل وروره داسې ښکاري لکه چې ښوونځي کې تکړه شوی یې. ویل یې زه په څه حال یم او ته په څه. خو وروره د پلار او استاد وهل یو شان وي. ته اوس سوچونه مه کوه. هغه ډالیو ته پام وکړه کومې دي چې ترلاسه کړي. که څه هم د عاقب زړه مات و، خو هغه ته مې د ډالیو خبرې کولې تر څو وهل یې له یاده ووځي او له موږ سره ښوونځي ته ولاړ شي. بې نتیجه ښه وه. هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. دا ځل عاقب په ازموینه کې 2 نمره شو، خو زما د نمرو وسط ترې زیات و. له مدیر صاحب څخه مې غوښتنه وکړه چې عاقب اول نمره اعلان کړي. هغه وویل داسې نه کېږي، دا زموږ د ادارې اصول نه دي. ورته ومې ویل هیله کوم زه نه غواړم عاقب خوابدی شي. بیا یې وویل یو کار کېږي چې ستا ډالۍ به هغه ته ورکړو. سمه ده منم یې. نتایج اعلان شول. مدیر صاحب ویل اوله ډالۍ د عاقب لپاره، په ویاړ یې چکچکې. د عاقب په څېره د خوښۍ کرښې راغلې. منډه مې کړه او ورغاړې وتم. لاس مې د هغه له اوږې تاو کړ او ومې ویل راځه چې کور ته ځو. د رسېدو سره سم عاقب مور پسې چیغه کړه مور مو چې د ده خوښې ولیده ویې ویل څه دې زویه، څنګه خوشحاله یې؟ عاقب وویل مورې ته خو د وره شاته وګوره څه دي. هغه چې بهر سر راښکاره کړ له ډالیو سره زه ولاړ وم. مور مې وویل زویه تا بیا ډالۍ راوړه؟ ومې ویل نه مورکۍ ما نه عاقبه راوړه. ما ته یې مخ کړ رښتیا عاقبه ته اول نمره شوی یې؟ ژر مې دوی په خبرو کې ځان ور شریک کړ. هو مور جانې ته پوهېږې د عاقب نمرې له ما زیاتې وې، ځکه خو یې ډالۍ هم وګټله. هغې دواړه ښکل کړو او سینې پورې ونیولو. پلار مې
بیا عقب ایثار کړ او مې ویل خدای خیر بیا به څه کوي. هغه ورته ویل دا ډالۍ به درته وسوځوم، تاسې ولې نه پوهېږئ؟ و د حمید مورې دا زمن دې پوه که ته خو پوهېږي چې خلکو موټرې بنګلې او څه واخیستله، خو زما بچي دي ښوونځي پورې ټومبلي دي، بیا به پوهنتون وایي، دا عمر خو دې په همدې کې تېر شي. تاسې ولې نه پوهېږئ؟ څادر یې څنډ وهه او د باندې ووت. ګرانو اورېدونکو دا و د مورې ته مې زړه کې د ناول 8مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې پر پاک او مهربان رب سپارم. لوی څښتن مو مل شه.